أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. صدق الله مولانا العظيم. ثم بیا انتم تاسو هؤلاء اغا خلق یی تقتلون چی وجنی انفسکم خپل خلق وتخرجون او بهر اباسی فریقا یو ټوله منکم د خپل قومنا من دیارهم د دوی د کورونو تظاهرون مدد کوي علیهم د دوی خلاف بالاثم په گناه سره والعدوان او ظلم سره وَإِن يَأْتُوكُمْ او کراشی تاسو تا اسارا قیدیان تفادوهم نفدیه ورکوي په بدل د اغی کې وهو محرم او حال داده چې حرام دی علیکم پتاسو باندې اخراجهم اخکل ددوی افتؤمنون نو آیتاسو منی ببعض الكتاب بعض حکمنا د کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوي د بعض نورو فما جزاء پس سزا ده من د اغچا یفعلو چی اوکی ذالکا داسے منکم ستاسونا الا خزیون سوا د رسوایینا فی الحیات الدنیا پجون د دنیا کے و یوم القیامت او پورز د قیامت یردون وابچولشی الى اشد العذاب دیر سخت عذاب کی وما اللہ او ند اللہ تعالی بغافل بے خبرہ عما دا آکاروننا تعملون چتا سوی کوي اولئک الذین
دا هغه خلق دي اشترو چا چې واغست الحیات الدنیا ژوند د دنیا بالآخرتی په بدلا د آخرت فلا یخفف پس نبشی سپکوله عنهم د دوینا العذاب سزا ولا هم ينصرون او نبدویتا مدد ورکول شي د سوره بقره لسم رکوع دلته کې مکمل شو اخیری دو آیتونه یعنی آیت نمبر 85 او 86 نننی درس کې شامل دي د رکوع کې سلور آیتونه دي لومبني دو آیتونو کې الله جل جلاله د بنی اسرائیل اغه لوز او اقرار بیان کړی دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په واسطه سره دینا د دې کتابونو کې اغستل شوی و دریم آیت کې بیا د دې اغه لوز ماتول د هغه اقرار نه او د هغه عهد نه رستو کېدل او د هغه بیا دنیا کې او آخرت کې څه سزا ده د هغه بیان په دې دریم آیت کې ده او سلورم آیت کې د دې ناکامی بیان شوی ده سره د وجه چې آخرت کې ناکام دي التم ند سوک مددگار وی نه بسوک سفارش کون کې او وجه صدا چې دای د تاوان او د نقصان سوداګری وکړه خشه یې پرې خود او سپک او د تاوان شه دی واپس د همیشه ژوند پرې خود او د دنیا معمولی ګټه معمولی فائدہ لغون تک ژوند هغه د اختیار دین دا لوز اغستل شو چې د چا د قتل نه بازان ساتي لا تسفكون دماءكم ویني ونتو یو د الله په نزد د انسان بچکول دا ډېر اوچت عمل دی چا چې یو انسان قتل کو د داسې د لکه ټول انسانیت ختم او چا چې د یو انسان ژوند بچ کو دی وای داسې دی لکه ټول انسانانه بچ ومن احیاها فکانما احیا الناس جميعا ټول انسانانه بچ د الله په نزد د انسان د ژوند د انسان د ویني ډیر زیات قیمت ده نو دایته دا ویل شوی چې تاسو به ناحق قتل نه کوئ ظلم او زیاته به نه کوئ او دویمه خبره ده چې څوک به په دې نه مجبوره کوي چې هغه خپل کورونه خپل علاقہ خپل وطن پریږدي د خپل کورونو به څوک نشړای نو الله جل جلاله د دې هغه عهد شکنی وعده ماتول هغه اوس په دې دریم آیت کې بیانای الله تعالی و ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم تاسو هم هغه یې وعده کړی وا چې قتل به نه کوو او تاسو هم هغه یې چې تقتلون انفسکم خپل ځانونه قتل کړ ځانونه مراد خپل د قوم خلق تاسو قتل
لکه څنګه چې د مسلمان باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې ټول مسلمانان ورونه دي، کاغه هر قسمه نسل، رنگ، علاقہ سره تعلق لري، خو چې لا اله الا الله محمد رسول الله وي دا سرونه دي، دای کې اوس هیڅ فرق نشته. او د دې مثال وي د یو بدن دی، د ټول مسلمانانو مثال د یو جسم د یو بدن. مثلا یو کس دی نو هغه ته پخپا کې یا لاس کې تکلیف دی، نو داسې نشي کېدی چې تکلیف لاس کې او د خپ آرام ودی، دې تکلیف کې و ټول بدن د سره ویخي، هغه تکلیف او هغه درد هغه ټول بدن محسوسي، تب پراشي داغه درد د وجه داغه تکلیف د وجه. نو دغه شان دی وای مسلمان که مشرق کې ناس دی او الته ورته تکلیف ورسېده، د مغرب مسلمان چې داغه تکلیف محسوس کی. د فلسطین د مسلمان د پاره ولې مونږه دعاګانې کوو؟ د دنیا ګډ ګډ کې چې کوم مسلمان باندې ظلم او تکلیف هغه ته ورسی، نو زمونږه زړه کې دا درد ولې پیدا کی؟ دا درد لا اله الا الله محمد رسول الله د وجه. نو دا شانتي دا يهوديان په یو مذهب په یو دین باندې، نو پکار دا وا چې دای د یو بل خیال ساتل. تورات کې د دین دا عہد اغستل شوی چې تاسو به یو بل نه قتلوي، تاسو به یو بل جلاوطن کوي نه، او کچره تاسو کې څوک قید شي نو تاسو به هغه د پاره د فدیه بندوبست کوي او هغه ور اخلاصوي. نو دای رومبه حکم مات کو او قتل او قتال شروع، جنگ او جدل دا وچند دای عادت. او ورسره دویم حکم یې بیا مات کو تخرجون فریقا منکم من دیارهم، د خپل کورونو نه به وباسه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم راتلو نه مخکې مدینه طیبه ته چې یثرب ورته ویل شو، نو هلته کې دو قبیلې وي د مشرکانو، یو اوس وا یو خزرج وا. دغه شانتي دو قبیلې د يهوديانو وي، بني قریظه او بني نذیر. د دې يهوديانو به خپل کې نه لګیدا، جنگ جګړې به وي، او دغه شانتي هغه د مشرکانو دو قبیلې وي، یعنی د قوم په سر باندې د قبیلې په سر باندې که حق او که نه حق و دی به جنگ جګړې. حالانکه جنگ هغه صرف په حق باندې پکار دی، د الله تعالی په محبت کې چا سره تعلق جوړول دي او د الله په محبت کې د چا نه تعلق ماتول دي. دا اصل کې معیار ذاتیات دلته پاتې شي، نسل به دلته پاتې شي، خاندان به دلته پاتې شي، پښتو به دلته پاتې شي، قومیت به دلته پاتې شي، هر قسمه تعصب چې دی هغه دلته پاتې شي. ها که الحب لله والبغض لله دا معیار مونږ وساته. محبت هم چا سره د الله د پاره او نفرت هم د الله د پاره، نو دا په کار راتلونکي شی دی. دا د انسان هغه عمل دی چې قبر کې به هم د سره او حشر کې به هم د سره. نو دی دواړو قبایلو چې کوم مخالف د يهوديانو هم او د مشرکانو هم، دی دواړو خپل کې نه لګیدا، یعنی چې کوم د یو قوم او د یو قبیله نه لګیدا او بل قوم سره تعلق جوړ کړ. بني قریظه قبیله اوس سره تعلق جوړ کړ چې مونږه دواړه رونه یو، کچاره مونږ باندې څه تکلیف راځي، دشمن حمله کوي، نو مونږ به یو ځای جواب ورکړو. دا شانتي بني نذیر
او قبیله خزرج دی دواړه د یو بل حلیف جوړ شو د یو بل مددگار شو او دی وی چې مونږ دواړه به یو ځای د خپل دشمن مقابله کوو نو چې د دې سلور واړو به جنگ و نو يهودي به يهودي وشته يهودي به يهودي مړو او چې تظاهرون علیهم چې کله به چړای وکړه د هغه په علاقو باندې بالاسم والعدوان ظلم او زیاتی سره گناه سره نو بیا به دی چې کم کمزوري هغه به د خپل علاقو نه وشړ نو دې ځای پورې دی دوه حکمونه مات کړل دغه يهوديان الله تعالی وایي تاسو یو قتل هم کړ خپل ملګری خپل قبيله واد ټیک دا هغه بنو نذیر دی بنو قریظه دا خو یې خو تاسو ټول بنی اسرائیل نو تاسو د تورات په هغه حکم باندې ولې عمل نه کوئ بیا دویم تاسو چې بکله هغه باندې فتح او کامیابی عمومنتا نو هغه قوم به تاسو د خپل علاقې نه او د خپل کورونو نه اوسغل او بعض اوقات په داسې وشو چې بل چا به د دې کسان قید کړ یا اوس د قبیله د یوې قبیله هغه کسان د بلې قبیله هغه خپل غلامان او قیدیان جوړ کړل نو هغه کې يهوديانو سره د مشرکانو دي نو کچره د هغه په قید کې برابر بیا ودی څه کول تفادو دیو بیا د ټولو يهوديانو په یو ځای چنده وکړه او د هغه چې سوره فدیه به جوړېده د راخلاصولو د پاره نو دی به هغه ټولې پیسې جمع کړي او هغه کس له به ورکړي چې د چا په قید کې او د چا په قبضه کې د دې کس په درې حکمونو قتل بنو کوئی علاقې نه کور نه وسوګ نو باسي او چې تاسو ملګری قید شي نو د هغه د راخلاصولو د پاره به تاسو فدیه ورکوي نو دا اخیری حکم به مانو او امید و به ماس الله تعالی وای افتؤمنون ببعض الكتاب دینه بره وی چې محرم علیکم دا برنی دو کارونه هم حرام وو هغه ولې کوي آیا تاسو د کتاب یو حکم منئ او نور نه منئ دا یا ساتي چې د شریعت یو حکم نه منل یا ټول نه منل دا برابر دي چا چې د یو انکار وکړو د داسې دی لکه د ټول دین او د شریعت انکار وکړو 1,24,000 پیغمبران دي دیکھیں د یو انکار وکړو دا ټول انکار برابر دی یهود اور عیسائی ولې کافر دي چې د آخري پیغمبر محمد عربي صلی الله علیه وسلم انکار کوي دا شانتین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی په زمانہ کې بعضو قبیلو وی چې موږ ټول احکامات باندې عمل کوو سیوا د زکات نه زکات موږ پیسې نه ورکو نو حضرت ابوبکر هغه خلاف جهاد وکړ او یې فرمان چې څوک په منځ او زکات کې فرق کوي داغه خلاف وځي جهاد یعنی هغه د دایره اسلام نه بهر شه چې د یو حکم هم انکار نو داسې خلک چې د تورات یو حکم مني او ول نه مني یا دا زمونږ د پاره هم دی چې کوم آسان حکمونه دي مونږ یې ومنو او چې کوم باندې مونږ وګورو چې زړه ته مې لږ تکلیف رسی نفس ته مې لږ تکلیف رسی د دې ادا کول لغون ته کې ګران نه هغه پابندي خو زما رسم مال اجازت نه راکې زما رواج مال اجازت نه راکې زما خاندان مال اجازت نه راکې نو موږ هغه حکم پریږدو نو مطلب دا دی چې عملی طور باندې موږ هم بنی اسرائیل یو بیا نو هغه د الله حکم بعض ومنل او بعض پرې خدل نو الله تعالی دنیا او آخرت کې تباہ کړ او فرمایل الله تعالی فما جزاء من يفعل ذلك چا چې دا وکړ داغه د پاره سدي خزي فی الحیات دنیا کې رسوایی ده کامیابی او عزت په دین کې ده او په پورا دین کې قران کریم کې راځي یا ایه الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه دین اسلام کې پورا په پورا داخل شي عبد الله بن سلام
یو لوی یهودي عالم و، مسلمان شه، صحابي شه رضی الله تعالی. نو د هغې په دور کې د خالي د ورځې احترام و، او په دې دین کې زموږ دین کې د جمعې د ورځې احترام دی. نو هغې وی زه به احترام د دواړو ورځو کوم، په هغې باندې به هم عمل کوم، د یهودیت هغې حکم باندې، او په دې باندې د جمعې د حکم چې کوم راغلی دی د نبی علیه السلام په شریعت کې، په هغې به هم عمل کوم. نو دواړه ثوابونه به راته ملایي. دا حکم رالی چې نه نه چې کوم شاطني شریعتونه دي هغه ختم شوي دي، منسوخ شوي دي. اوس شریعت صرف او صرف د محمد عربي صلی الله علیه وسلم دی. که پورا په پورا دې دین کې داخلېږي نو ټیک ده، ګینې بیا داسې اسلام نیمګړی اسلام د الله تعالی نه دی خوښ، نه دی پکار، نه دی قبول. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، و قیامت پر ورځ به دی سخت ترین عذاب طرف ته به الله تعالی وګرځوي. او الله تعالی خو د انسان د یو عمل نه هم غافل نه دی. الله تعالی د انسان هر عمل باندې خبردار دی، که پټ دی که ښکاره دی، که د ورځې دی که د شپې دی، که اجتماعي دی او که انفرادي دی، هر څه الله تعالی په علم کې. او دې خلکو ته دا دنیا کې رسوایی او د آخرت عذاب ولې مقدر شه؟ اشتروا الحیات الدنیا بالآخرة، د آخرت په بدله کې دنیا واغسته. آخرت نه ختمېدونکی دی، هغه یې پرېښوده او د دنیا دا مختصر زندگی یې واغسته. نو الله تعالی وایي نه د قیامت پر ورځ به د دوی څوک مدد کوي او نه به د جهنم عذاب کې د دوی دپاره څه کمی راځي. هغه داسې عذاب دی چې هر لمحه به هغه سیوا کېږي، هغې کې کمی نشته. الله تعالی دې مال او تاسو نه ټولو مؤمنانو له قرآن او سنت باندې عمل کولو توفیق راکړي. ثم انتم هؤلاء، بیا تاسو هغه ډله یئ، تقتلون چې وجنئ، انفسکم خپل خلق، وتخرجون او اباسی فریقا یو ډله، منکم د خپل قومنا، من دیارهم د دوی د کورونو نه، تظاهرون مدد کوي، علیهم د دوی خلاف، بالاثم په گناه سره، والعدوان او ظلم سره، وَإِن يَأْتُوكُمْ او کراشی تاسو ته، اسارا قیدیان، تفادوهم نو فدیه ورکوي په بدل د هغوی کې، وهو محرم او حال دا دی چې حرام دی، علیکم بتاسو باندې، اخراجهم وخکل د دوی، افتؤمنون نو آیا تاسو منئ، ببعض الکتاب زن حکم د کتاب، وتکفرون او انکار کوي، ببعض د زن حکم، فما جزاؤ بس سزا دا، من یفعلو دا اغچو کی، ذالکا داسی، منکم ستاسنا، الا خزیون سیوا در رسوایینا، فی الحیات الدنیا د دنیا پجون کی، و یوم القیامت او بورز د قیامت، یردون وبگرزولشی، الى اشد العذاب دیر سخت عذاب طرف تا، وما اللہ او ندے اللہ، بغافل بی خبر، عما دا اغسنا، تعملون چتا سوی کوئی،
اولئک الذین دا هغه خلق دی اشتروا چاچی واغست الحیات الدنیا ژوند دنیا بالآخرت په بدله د آخرت کې فلا یخفف بس نبشی سپکولے عنهم العذاب د دوین عذاب ولا هم ينصرون او نبا د دوی مدد ورک او ندبا دیتا مدد ورک ولی شی وما توفیق